په نننۍ ویډیو کې د ویزو مخالفو یا غرامو معاف کېدلو پروګرام په اړه ستاسو ځینې مهمې پوښتنې ځوابوم. لکه یو کلن ویزو والا، دا کسان وایي چې موږ په دې کې شامل یو که نه. دوبۍ ویزو والا، د هغې سربېره هغه کسان چې اماراتو ته غیر قانوني راغلي دي د عمان په لاره یا نورو لارو باندې، هغه کسان دغه پروګرام لپاره به تاسو چېرته اپلای کوئ، کوم ځایونو ته به ورځئ او داسې نور. دغه ټولې پوښتنې په نننۍ ویډیو کې درته ځوابوم. اوله راځو یو کلن ویزو والا ته. په تاسو کې کوم څوک چې یو کلنه ویزه لرئ او اوس درپسې په زرګونو غرامه راغلې ده، تاسو هم په دې پروګرام کې شامل یې. کولی شئ چې د متحده عربي اماراتو ویزو یا د غرامو معاف کېدلو کوم پروګرام چې راتلونکي څو ورځو کې پیل کېږي هغې څخه استفاده وکړئ. اوس راځو دوبۍ ویزو والا ته. ما مخکې ویډیوګانو کې درته ویلي دي چې تر اوسه پورې کنفرم ځواب نه دی راغلی، خو 13 ورځ د په اړه رسمي اعلان وشو چې په تاسو کې کوم څوک د دوبۍ ویزه لرئ، که ویزټ ویزه لرئ، که فیملي ویزه لرئ، که 2 کلنه ویزه لرئ، نو اوس مهال په اماراتو کې غیر قانوني اوسېږئ. مطلب تاسو پسې په زرګونو غرامه ده یا چا درپسې تامیم کړی دی، کولی شئ چې د دې پروګرام څخه استفاده وکړئ. هغه کسان چې اماراتو ته غیر قانوني راغلي دي په مختلفو لارو باندې، د په اماراتو کې اوس مهال غیر قانوني اوسېږي، مطلب په ویزه نه دي راغلي یا د عمان په لار راغلي دي یا نورو لارو باندې، نو دوی په دې پروګرام کې نه دي شامل. دلته واضح لیکل شوي دي چې کوم څوک اماراتو ته غیر قانوني راغلي دي، نو دې لپاره کوم قانون چې د اماراتو جوړ دی همغې قانون مطابق چلن به ورسره کېږي. دغه پروګرام کې به تاسو څنګه ګډون کوئ؟ په تاسو کې کوم چا چې د دوبۍ ویزې دي، کولی شئ چې په دوبۍ کې هر یو امیر سنټر ته ورشئ او هلته خپل اپلیکیشن جمع کړئ. خو دلته یو خبره په یاد ولرئ، که په تاسو کې کوم چا بایومیټریک نه وي موجود په سیسټم کې، مطلب ستاسو ګوتې نه دي لګېدلي، نو بیا به څه کوئ؟ بیا به علاوي امیګریشن ته ورځئ. خو پاتې شول د دې نورو اماراتو ویزو والا لکه ابوظبۍ، شارجه، اجمان، ملکوین، فجیره، آلین، نو دا کسان ټایپینګ سنټر ته ورشئ، هلته تاسو ته اپلیکیشن جمع کېږي. خو ممکن ځینې کسان امیګریشن ته وغواړي، اکثره هغه کسان غواړي چې بایومیټریک نه وي شوی، نو په اپلیکیشن کې داسې نمبر ورکړئ چې تاسو سره تماس پرې نیول کېدلی شي. شاید په تاسو کې کوم چا چې بایومیټریک نه دی شوی هغه جوازات ته وغواړي. دلته یو خبره یادونه ضروري ده، په تاسو کې کوم چا پسې چې ترافیکي مخالفې دي، نو مخکې له دې نه چې تاسو دغه پروګرام کې ګډون وکړئ، اول مو خپلې ترافیکي مخالفې ختمې کړئ، هغه تعویل کړئ، هغې نه پس ورشئ، نو بیا کولی شئ چې پروګرام کې ګډون وکړئ. بعضې کسان د کرونا مخالفو پوښتنه کوي، کرونا په دې کې نه ده شامله، تر اوسه پورې هغې په اړه داسې معافیت پروګرام نه دی اعلان شوی. نو اوس مهال خو همدغه ضروري معلومات و چې تاسو سره شریک شول. که دې په اړه کوم نوي سرات لرل هغې لپاره احمد ټایمز تعقیب کړئ. مننه.